جنرالي په هر هیواد کې په هر ځای کې هغه خلک چې په 1990 کې اوسېدل، هغه خلک چې په 1980 کې اوسېدل، سره د دې چې نړیوال جنګونه وه د دوی سپرم ځواکمن و نسبت هغه خلکو ته چې د 2000 کالونو ځوانان دي. علت په څه شي کې؟ په مختلفو شیانو کې مایکروپلاستیک دي او مایکروپلاستیک مستقیم ستاسو په اندروجنو، په استروجنو او اندوکراین باندې بد اغیزه کوي او که دې ته ستاسو پام نه وي ستاسو ژوند تباه کوی شي. که زه درته وایم شاید جالبه یې درته یوه څېړنه دا ښایي چې په اروپایي هیوادونو کې اکثرا نارینه چې کوم کریمونه د نارینهو په نوم استعمالوي د دوی په وجود دومره بده اغیزه کوي چې د دوی د وجود کړنې د ښځینهو په شکل کوي، یعنی د دوی هورمونونه دومره بدلوي. حتی په ډیری هیوادونو کې څېړنې داسې ښودل شوي چې د کریمونو، لوشنونو، بوتلي اوبو او د ځینو خوراکونو د ترسره کولو له امله نارینهو خپل سپرم ځکه د لاسه ورکړي چې هغې حکومت غوښتل چې خلک کم اولادونه راوړي. بنان یو موضوع چې تاسو باید ورته ډیر پام وکړئ هغه مایکروپلاستیک ده چې هر شی تاسو کاروئ باید مطمئن شئ چې په هغې کې مایکروپلاستیک نشته ده تر څو ستاسو سپرم ته ضرر ونه رسیږي. د دې موضوع د لږ روښانه کولو دپاره مثلا مونږ بوتلي اوبه څکو او کیدای شي دا بوتلي اوبه چې پلاستیک دغه بوتل خپله د پلاستیک نه جوړ شوی لمر ته چې د ایښي چا او کله چې دا پلاستیک لمر ته کیښودل کیږي او ګرمیږي زهري کیمیاوي مواد تولیدوي او دا زهري کیمیاوي مواد په دې اوبو کې ګډېدی شي او کله چې یو ځوان راځي او دا اوبه څکي نو د ده هورمونونو ته د مایکروپلاستیک له امله تاوان رسیږي او د دې تاوان له امله د ده سپرم له منځه ځي. څه فکر کوئ هر څه ختم شوه؟ پوهیږم زما ډېرې خبرې در باندې بد لګیږي اما ځینې حقایق داسې دي چې باید ور باندې وغږیږم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ښه راغلاست دوستانو، هر کله راشئ. نن ورځې میلمه دی راسره ډاکټر شکیب احمد. ښه راغلاست ډاکټر صاحب محترم. موضوع دا د سپرمو اغیزه په رواني روغتیا باندې د باندې غواړو بحث ولرو له ډاکټر صاحب سره. ډاکټر صاحب محترم، آیا فکر کوئ نوی نسل د سپرمو کیفیت له لاسه ورکړی؟ دا ډیره زیاته مهمه مسله ده ځکه نوی نسل دی چې د بل نسل د بقا ضمانت یا تضمین کوي. متاسفانه باید ووایم چې ځینو ملګرو زموږ د یوې مهمې موضوع نه چې سرمباس کړی او یو بل ډاکټر صاحب ته ما ځوابیه یوه ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې کې د وهلو نه وهلو موضوع د ټوکو په شکل مطرح شوې ده. دا ټوکې نه دي او تاسو مونږ نه مسخره کوئ، ځان مسخره کوئ ځکه دا ستاسو د آیندې پریکړه ده، ځکه دا ستاسو د اقامت خبره ده، ځکه دا ستاسو د شنټوب خبره ده، ځکه دا ستاسو د نوي نسل د نه بقا خبره ده. هر مور و پلار هیله لري چې د خپل اولاد زامن وګوري او هر پلار هیله لري چې د خپل ځان نه وروسته اولاده ولري تر څو د ده نوم او نښان روښانه وساتي. او په دې برخه کې ډیری خلک د ځان د مشهوره کولو دپاره ډیری مزخرف نظریات ورکوي سره د دې چې نه متخصصین دي او نه په دې برخه کې چې د کوم خاص تخصص لري. زه تاسو ته داسې یو څوک ښودلی شم چې د هغه مشر په دې باور دی چې په مصنوي شکل ارضا کول حرام کار دی او نه باید ومنل شي یا نه باید ووهل شي او دی بیرته د هماغې مشر په سټیډیو کې د هماغې مشر د امکاناتو نه په استفادې کینی او وایي چې زه فکر کوم دا کار ښه دی او باید ووهل شي او حتی زما خبرې په مطلق شکل غلطې تعبیروي. دا په خپل حالت کې کنټرډکشن دی. مطلب که ته خپل رئیس ته قناعت نشي ورکوی څنګه عامه خلکو ته د دې کار د کولو اجازه ورکوي؟ پس معمولا چې کله جنسي بحث کیږي اوله مسله دا ده چې غیر متخصص خلک اوږده‌ای بحث کوي یا د ځان د مشهورتیا دپاره بحث کوي. او جالبه خبره دا ده چې هماغه فرد کله چې په دې اړه نظر ورکړی و او زما په اړه منفي نظر درلود چې نه وهلې بهتره دي، کوم چې که ده ته بهتره دي ودې کړي، زه ورسره کومه ستونزه نه لرم. بیرته یې خپله دا ویډیو ما ته رالیږلې وه چې کیدای شي زه بیرته عکس العمل وښایم، اما زه بیا وایم زه وخت نه لرم چې عکس العمل وښایم. فقط دغه اوسنۍ خبرې م د دې د خاطره کوم او په مبهم شکل کوم چې خلک پوه شي چې ډیری د ځان د مشهوره کولو دپاره کیدای شي په دې اړه نظریات ورکړي او کانټروورشل نظریات ورکړي. سو یوه مسله دا شو. دومه مسله
د نوي نسل د سپرمو کیفیت مخ په ښکته کېدو دی او دا متاسفانه ویرونکې خبره ده ځکه کله چې د سپرمو کیفیت ښکته کیږي معنا دا چې ستا اولاد کیدای شي سوی شکل نړۍ ته راشي معنا دا چې ستا اولاد کیدای شي اصلا ونه شي او اصلي دلیل یې څه شی کیدای شي چې سپرمو کیفیت زه غواړم پې وغږېږم اما په اول کې راځئ د تجاربو او د ساينس په اساس دا خبره ثابته کړو چې د نوي نسل سپرم او د سپرمو کیفیت مخ په خرابېدو دی په وروستیو کې په کال 2023 کې یوه سروې په امریکا کې ترسره شوه د دې سروې په اساس دوی د سپرمو بانکونه لري او نوي ځوانان چې کله ځي هلته خپل سپرم ډونیټ کوي یا په رضاکارانه شکل ورکوي په امریکا کې سیستم داسې دی چې مثلا یو هلک ځي خپل سپرم ډونیټ کوي یعنی خپل سپرم بانکونو ته ورکوي د پیسو په بدل کې خرڅوي اوس یو جوړه چې اولاد نشي راوړی ځکه د خاوند سپرم یې خرابه دي راځي د دې بانکونو نه دا سپرم بیرته په پیسو اخلي او په مصنوي شکل خپل تخمې ته دا القا کوي او د اولاد راوړي چې د اسلام د نظره حرام دی مطلق حرام کار دی ځکه اصلا معلوم نه دی چې اولاد د چا دی او اوله پوښتنه دا ده چې ولې د دې خاوند نشي کولی چې خپله میرمنه حامله کړي چون د خپلو سپرمو سره یې ظلم کړی او هغه خلک چې سپرمونه د بانکونو ته رضاکارانه د پیسو په بدل کې ورکوي ټول ځوانان دي اما څېړنه ښایي چې یو ځوان چې کله راځي په لومړي ځل خپل سپرم ډونیټ کوي د ده سپرم د کیفیت له اړخه کاملا سالم دي یو کال وروسته هماغه ځوان چې بیا راځي چې خپل سپرم ډونیټ کړي د سپرمو په بانک کې دته وایي چې موږ ستا سپرم نشو اخیستی ځکه خراب شوي ډي ان اې تخریب شوی په یو کال کې د یو نوي ځوان سپرم څنګه له منځه لاړه د سروې په اساس دغه پوښتنه ده چې نیوروسایکاتریستان یې لري خو مختلف عوامل دي چې د نوي نسل سپرم له منځه وړي صحیح ده مختلف عوامل دریمه خبره دا ده چې یوه بله سروې شوې وه په امریکا کې د پلرونو ترمنځ او په دې سروې کې معلوم شوي وه چې د یو ایالت د پلرونو سپرم نسبت بل ایالت ته بهتره وه د بل ایالت سپرم نسبت بل ایالت ته بهتره وه نو کیدای شي ځینې محیطي عوامل مي د دې سروې په اساس او که خلاصه یې کم دومره ویلی شم چې موږ د سپرمو د کیفیت د کمیدو مختلف عوامل لرو ولی یوه خبره چې مطلق حقیقت دی او بدلوی نشو هغه دا ده چې د 1980 میلادي کال او د 1990 میلادي کال په پرتله د 2000 ځوانانو په مطلق شکل د خپل سپرمو کیفیت له لاسه ورکړی دا په عمومي ډول تاسو وایي مثلا په عمومي ډول جنرالي په هر هیواد کې په هر ځای کې هغه خلک چې په 1990 کې اوسېدل هغه خلک چې په 1980 کې اوسېدل سره د دې چې نړیوال جنګونه وه د دوی سپرم ځواکمن و نسبت هغه خلکو ته چې د 2000 کالونو ځوانان دي علت یې په څه شي کې علت مختلف دی مختلف عوامل دي چې زه غواړم په دې اړه کولی شو مخکې بحث کې وغږیږو یعنی وروسته پرې وغږیږو چې ولې سپرم مخ په خرابېدو دی ولې درته مهمه ده چې په سایکولوژي باندې خبرې وکړئ سایکولوژي مې رشته ده اما که پوښتنه دی چې ولې په سیکسولوژي غږیږم نو زه باید دومره وایم چې دقیقا زه عقلي و عصبي ډاکټر یم ولې باید په سیکسولوژي وغږیږم او دا مختلف عوامل لري اول دا چې جنسي برخه د عصبي برخې سره مستقیمه اړیکه لري دوم په دې برخه کې متاسفانه هیڅ معلومات نشته دی او باید بالاخره یو څوک چې په دې اړه معلومات ورکړي دریم زموږ د ژوند درې اساسي برخې دي اول دا چې موږ خوراک او څښاک وکړو دوم دا چې خپل ژوند وژغورو یعنی سروایو وکړو مثلا د خطراتو نه ځان وژغورو او دریم دا چې مخکې د مرګ نه خپل نسل وساتو د خپل نسل ساتلو مسله هماغه د نسل تولید ده او الله سبحانه وتعالی په دې اړه په قرآن عظیم الشان کې وایي حدیث شته دی چې هر انسان یو اساسي دنده دا ده چې واده وکړي او د واده په اساس بشریت وژغوري ځکه که تاسو وګورئ په امریکا کې په انګلستان کې په اروپا کې په فرانسه کې دوی سپیان او پیشوګانې ساتلې او اوس د دوی ټول نسل د له منځه تلو په حالت کې دی او د همدې د خاطره دوی خپله دروازه د مهاجرینو په مخ خلاصه کړي تر څو داسې نشي چې د دوی په هیوادونو کې پوره انسانان له منځه لاړ شي په کاناډا کې وګورئ ډېر
ډېر ستر هیواد دی اما په هر ایالت کې یا په هرې سیمه کې ډېر کم خلک اوسیږي ځکه دوی خپل نسل په مطلق شکل له منځه یوړ او د نسل د نه تولید خبره په اصل کې د انسان د له منځه تلو خبره ده. هغه په داسې حالت کې چې مصنوي هوش د راتلو په حالت کې دی. بنان دا ډېره زیاته مهمه ده چې که چېرته تاسو غواړئ انساني نسل بقا ته کار وکړئ باید یو سالم نسل دنیا ته راوړئ او د سالم نسل د دنیا د راوړلو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو د جنسي اړیکو اړوند د اسلامي او صحي اړخ نه په تخصصي شکل باندې پوه شئ. حتی ډېری علما داسې وایي چې کله یو نفر جنسي اړیکه نیسي او بسم الله نه وایي نو د ده سره په جنسي اړیکه کې شیطان کیدای شي چې شریک اوسي او د دې د خاطره ډېری وایي چې کیدای شي د ده زوی ښه انسان نه اوسي. د داسې یو فرد په توګه چې زه په اسلام په شدت باور لرم او شیطان خپل ښکاره دښمن ګڼم نو زه وایم دقیقا کیدای شي دا خبره رښتینی نو بنان موږ باید د جنسي اړیکې په اساساتو پوه شو چې که چېرته غواړو ټولنې ته یو سالم اولاد راولو او داسې اولاد چې هغه بیا وشي کولی انساني بشریت وساتي او دا نړۍ په اسلامي شکل باندې اداره کړي. مننه ډاکټر صاحب محترم. کوم عوامل دي چې سپرم خرابوي ولې موږ ته دا خبره عادي ښکاري؟ دا اوس ډیره مهمه خبره ده چې ولې زموږ سپرم خرابیږي او په دې اړه مهم بحث پکار دی. زه غواړم په مختلفو برخو د دوی وغږیږم. لومړی مسله د مایکروپلاستیک ده او دا مایکروپلاستیک چې کوم دی دا ډیری ډولونه لري. په کریمونو کې په لوشنونو کې تر ډیره حده پورې پیدا کیږي چې ټول ځوانان باید دې ته متوجه اوسي ځکه ډیری ځوانان چې نه یې کوم بد کار کړی نه کوم بد عمل لري ولې بیا هم د دوی سپرم ستونزه لري. یو دلیل دا ده چې کیدای شي داسې کریمونو نه یا کیدای شي داسې لوشنونو نه ګټه اخلي چې په هغې کې مایکروپلاستیک کاریږي او مایکروپلاستیک په خپل حالت کې د اندروجن او د اندوکراین په دنده کې چې دی ستونزې پیښوي او د اندروجن او د اندوکراین په دندو باندې بده اغیزه کوي. اوس کیدای شي تاسو سره پوښتنه دی چې اندروجن او اندوکراین دي څه شی نو په دې اړه زه بیا دومره ویلی شم چې دا یعنی هغه هورمونونه دي چې په وجود کې په مکمل شکل بدلون راولي. مثلا ستاسو په غږ کې بدلون مثلا دا ګیره چې کومه ده د همدغه هورمونونو د خاطره ده. ان پلاستیکي بوتلونو کې چې دی تاسو مایکروپلاستیک لیدلی شئ چې د پلاستیکي بوتلونو د اوبو استفاده کولی شي چې تاسو ته جدي ستونزې رامنځته کړي. نو اوس په مختلفو شیانو کې مایکروپلاستیک دي او مایکروپلاستیک مستقیم ستاسو په اندروجنو په استروجنو او اندوکراین باندې بد اغیزه کوي او که دې ته ستاسو پام نه وي ستاسو ژوند تباه کوی شي. که زه درته وایم شاید جالبه یې درته یوه څېړنه دا ښایي چې په اروپایي هیوادونو کې اکثرا نارینه چې کوم کریمونه د نارینهو په نوم استعمالوي د دوی په وجود دومره بده اغیزه کوي چې د دوی د وجود کړنې د ښځینهو په شکل کوي یعنی د دوی هورمونونه دومره بدلوي. حتی په ډیری هیوادونو کې څېړنې داسې ښودل شوي چې د کریمونو لوشنونو بوتلي اوبو او د ځینو خوراکونو د ترسره کولو له امله نارینهو خپل سپرم ځکه د لاسه ورکړي چې هغې حکومت غوښتل چې خلک کم اولادونه راوړي. بنان یو موضوع چې تاسو باید ورته ډیر پام وکړئ هغه مایکروپلاستیک ده چې هر شی تاسو کاروئ باید مطمئن شئ چې په هغې کې مایکروپلاستیک نشته دی تر څو ستاسو سپرم ته ضرر ونه رسیږي. د دې موضوع د لږ روښانه کولو دپاره مثلا مونږ بوتلي اوبه څکو او کیدای شي دا بوتلي اوبه چې پلاستیک دغه بوتل خپله د پلاستیک نه جوړ شوی لمر ته چې دی ایښي چا او کله چې دا پلاستیک لمر ته کیښودل کیږي او ګرمیږي زهري کیمیاوي مواد تولیدوي او دا زهري کیمیاوي مواد په دې اوبو کې ګډېدی شي او کله چې یو ځوان راځي او دا اوبه څکي نو د ده هورمونونو ته د مایکروپلاستیک له امله تاوان رسیږي او د دې تاوان له امله د ده سپرم له منځه ځي. ځکه د همدې د خاطره زه په میټل یا په آیني شیانو کې اوبه څکم ځکه دې کې مایکروپلاستیک نشته او دا د مایکروپلاستیک د داخلېدو نه ستاسو وجود ته مخنیوی کوي. دا شو یوه مسله. دومه مسله د نر او ښځې د دوی دواړو هر یو خاص هورمونونه دي. صحیح ده؟ ښځې یو هورمون لري نارینه بل هورمون لري. مثلا ښځې ګیري نه لري ځکه دوی کې هغه هورمون چې د ګیري په برخه کې کار کوي نشته دی. ولې راځئ د یو هورمون په اړه د مثال په شکل وغږیږم. مونږ په ښځه او نارینه کې ټسټسټرون لرو او یوه غټه تېروتنه په افغانستان کې دا ده چې
ډیری خلک د ټسټوسټرون په ارزښت نه پوهیږي. د ټسټوسټرون اساسي وظیفه څه ده چې کله یو هلک د ځوانۍ په مخ کېږي د په وجود کې ټسټوسټرون ډیریږي. اوس دا د غږ ډډوي، دا د ګیره چې دی راځي رامنځته کېږي او هغه ټول عادتونه چې یو نارینه کوي دا د ټسټوسټرون له برکته چې دی پیدا کېږي. که په یو نارینه کې ټسټوسټرون کمی د ټول عادات او حرکات د ایزکانو غوندي کوم ته چې ګی وایي نه، نو ټسټوسټرون ډېر مهم رول لري د یو هلک نه د نارینه په جوړېدو کې. تر دې زه پورې پوه شو چې ټسټوسټرون څه شی دی او څنګه مهم رول لري. اوس ډیری خوراکي مواد داسې کیمیاوي مواد له ځان سره لري چې دا هورمونونه بلاکوي او زموږ په سپرم او وجود باندې بیا دا بد اغیزه کوي. لکه ځینې هیوادونو کې د نارینه او ښځو خواړه جلا شوي دي. مثلا که چیرته ستا په وجود کې د ټسټوسټرون د بلاکېدو درمل درکول شي تا ته او نور ستا وجود ټسټوسټرون تولید نه کړي نو ته بدلېږي په ایزک باندې یا ته نور چې دی نارینه درته څوک نشي ویلی. او اوس ډیری هیوادونو کې یوه پوښتنه دا ده چې ګې ولې ډېر شوي؟ ولې یو نارینه وایي ښه ښایسته اندام لري، ښه صحیح نر دی، اما وایي زما هلکان خوښېږي، زه هېڅ مینه د نجونو سره نه لرم. یو دلیل او فلسفه دا ده چې دوی ته د خوراکونو د طریقه داسې مواد ورکول کېږي چې د دوی د ټسټوسټرون کچه په وجود کې کمه شي. نو که چیرته تاسو غواړئ مطمئن اوسئ چې ستاسو سپرم سالم دی او که نه، باید وخت نا وخت خپل ټسټوسټرون چک کړئ. که چیرته ستاسو په وجود کې ټسټوسټرون نه تولیدیږي یا یې سطحه کمه ده، باید له ځان نه پوښتنه وکړئ چې ولې داسې کوم شی دی چې زه یې کاروم چې د هغې له امله زما د ټسټوسټرون سطحه ښکته راځي. زموږ په افغانستان کې ټول بحث په دا دی د سپرمو کیفیت دې کم دی، ووایه صحیح خوراک نه کوي. ته نه، د صحیح خوراکو خبره نه ده، دلته د ډیرو نورو مسایلو خبره ده چې زه یو ته غواړم راشم. بل له حده ډیره ګرمي زموږ خوسي خرابولی شي. او خوسي کوم ځای دی؟ خوسي هغه ځای دی چې پکې سپرم تولیدېږي، سیمین پکې تولیدېږي. صحیح ده؟ یو شی دی مثلا خوسي د وجود نه راوتلې ساحه ده او ډیر نری پوستکی د دې نه راتاو دی. نو که د تاسو وجود څومره ګرمي باید د هغې نه لږ څه ډېر ستاسو خوسي ښکته ایسه یخی، ځکه هغه پوستکی ډېر نازک دی او ګرمي ډېره زر وررسېږي. په همدې شکل له حده ډېر یخ هم ورته ښه نه دی. او کوم وخت کې چې دی ستاسو خوسي ډېرې خرابېږي او د ګرمۍ سره مخ کېږي، مثلا د تنګو پتلونونو اغوستل یا د تنګ لباس اغوستل. صحیح ده؟ یا کمپیوټر که چیرته تاسو وګورئ یو نفر کمپیوټر په خپلې پوندې باندې ږدي نه، نو په خپلې پښو باندې ږدي وبخښئ په پوندو نه، اما دغه حرارت چې کوم د کمپیوټر دی دا مستقیم اغیزه کوي په خوسیو باندې او کولی شي چې خوسي په مطلق شکل باندې خرابه کړي. بل یوه تجربه کې چې دی داسې شوي دي، یوه تجربه شوې ده چې په دغې کې په انګلستان کې یوه تجربه ښایي چې یو ډاکټر د سکسولوژي سپرم راخلي چې کامل سپرم دی، دا د تلیفون سره څنګ کې په یو ګیلاس کې ږدي او د 4 ساعتو دپاره دا پرېږدي او دې تلیفون ته مسجونه هم کوي، دې تلیفون ته زنګ هم وهي. وروسته د 4 ساعتو نه دا سپرم راخلي ګوري چې آیا د تلیفون فریکونسي اهتزاز په دې سپرمو بده اغیزه کړې ده او که نه. او وروسته د 4 ساعتو نه په پایله کې دا ویني چې سپرم کې بدلون راغلی او حتی ډي ان اے د دې سپرمو تخریب شوي دي. نو اوس موږ جیبونه چې کوم لرو په پتلون کې او معمولا خپل تلیفون چې کېږدو د پتلون په جیب کې کېږدو چې ډېره نږدې اړیکه لري زموږ د تناسلي آلې سره او دا فریکونسي کولی شي چې په شدت سره زموږ سپرم ته تاوان ورسي یا په شدت سره زموږ سپرم له منځه یوسي. او دا ډېرې عادي خبرې دي، اما از بس چې دوامداره یې مونږ کوو دا کولی شي زموږ سپرم له منځه یوسي. دا کولی شي چې زموږ د سپرمو په برخه کې ډېر غټ تغیرات رامنځته کړي. یا بله مسله چې دا په لپټاپ باندې شوې ده، یو نفر لپټاپ د ډېر وخت دپاره راخیستی په پښو ایښی او کار یې ورباندې کړی، بل نفر لپټاپ اصلا په پښو نه کېښوده. نو کله چې د دوی سپرم چیک شوي، هغه نفر چې لپټاپ په پښو کېښوده یا یې ډډ کوو یا یې خپرونې جوړولې یا هر څه یې چې کول، د سپرمو ډي ان اے واقعا تخریب شوی و. نو
یوازې یو عامل نشي کولی چې موږ ووایو چې دا د سپرم خراب کړي. تشویشونه کولی شي سپرم خراب کړي، د شکر مریضي کولی شي سپرم خراب کړي، د زړه ناروغۍ کولی شي سپرم خراب کړي، رواني ستونزې کولی شي سپرم خراب کړي، او ځینې کوچنۍ کړنې چې موږ په دوامدار شکل کوو، او ما تاته مثال درکړه، دا کولی شي چې د سپرمو د تخریب لامل شي. مننه ډاکټر صاحب. څنګه یې تشخیص کولی شو؟ د تشخیص لپاره باید د سیمینو معاینات وکړئ. اول باید د سپرمو معاینات وشي. په دې باید پوه شئ چې څومره سپرم لرئ، څومره یې فعاله دي، په دې باید پوه شئ چې څومره یې سم حرکت کوي، په دې باید پوه شئ چې د څومره شکل سم دی، او دا ټول د سیمینو یا د سپرمو په معایناتو کې کیدای شي. نو کله چې تاسو د سپرمو معاینات کوئ، په هغې کې په منظم شکل معلومیږي، او دغه ټولې پوښتنې چې ما اوس مطرح کړي تاسو د دې ځواب پیدا کولی شئ. دا یو خبره ده. وروسته د دې چې د سپرمو دغه مهمې پوښتنې ځواب شوي په معایناتو کې، دوهم پړاو کې باید د هورمون معاینات وشي. په هورمونونو کې لکه ټسټاسترون باید چک شي. ټسټاسترون ولې باید چک شي؟ چون خوسیه په ټوله کې دوه کاره کوي، یو سپرم تولیدوي، بل ټسټاسترون جوړوي. نو دا دواړه ډېر زیات مهم دي. که چیرته سپرم تولید شي، ټسټاسترون نه تولید شوي، یا که ټسټاسترون تولید شي سپرم نه تولید شوي، امکان نه لري، ځکه دواړه خوسیې تولیدوي. بنان ټسټاسترون باید چې دی وکتل شي چې د هغې اندازه نورماله د دې معاینات وشي. او د دې ترڅنګ ټسټاسترون د ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي که چیرته ستاسو په وجود کې تولید نشي. مثلا د شکر ناروغي رامنځته کوي، د زړه ناروغي رامنځته کوي، د رواني ناروغیو لامل کیږي. نو په دوم پړاو کې د سیمین د چک کولو نه وروسته باید ټسټاسترون چک اپ وشي. او د هغې نه وروسته تر ټولو مهمه مسله چې زه غواړم ورباندې بحث وکړم هغه دا ده چې کله ټسټاسترون صحیح تولید نشي، تاسو ته رواني ناروغي پیدا کیږي. او دلته ده چې رواني ستونزې جنسي اړیکه کې پراخ رول لري، او د همدې امله د ښځو د شنتوب په ځای اوس د نارینهو شنتوب ډېر شوی دی. ځکه پخوا معمولا ستونزې په ښځو کې وې، اما اوس ولې ستونزې تر ډېره حده پورې په نارینهو کې دي؟ ځکه د نارینهو ډېره اړیکه د موبایلونو سره ده، ځکه د نارینهو ډېر کار چې دی د کمپیوټر سره دی، ځکه د نارینهو ډېری کار د ګرمیو سره دی، ځکه د نارینهو ډېری کار چې دی د سړو سره دی، ځکه د نارینهو تشویشونه نسبت ښځینهو ته اوس ډېر شوي دي، ځکه نارینهو ته د شکر مریضي اوس نسبت ښځو ته ډېره پیدا کیږي، ځکه نارینه د زړه د تکلیفونو سره نسبت ښځو ته ډېر مخامخ کیږي. نو دغه امراض سویفټ شوي دي، بدل شوي دي. فشار په نارینهو ځکه ډېر شوی دی چې اقتصاد خرابه شوی، فشار په نارینهو ځکه ډېر شوی چې نړۍ په شدت د بدلون په حالت کې ده، فشار په نارینهو ځکه ډېر شوی دی چې نارینه مجبوره دي ټکنالوژۍ سره چې دی په اړیکه اوسي. مثلا زه مجبوره یم چې د ورځې د خوا د اقل 8 ساعته کمپیوټر ته کښېنم، په داسې حالت کې چې ښځې خپل کار کوي، دیګ او کاسې کوي. نو دغه عوامل معمولا کولی شي د نارینهو په سپرمو باندې شدید اغېزه وکړي، او د دې د لرې کولو دپاره لومړی خپل سیمین چک کوي، دوم بس سیمین هماغه هدف مې سپرم دي چې کوم دوستان نه پوهېږي یا مني، دوم خپل هورمونونه چک کوي، په ځانګړي ډول په هورمونونو کې ټسټاسترون چک کوي، او په دریمه مرحله کې وګورئ چې آیا رواني اختلالات لرئ که نه، که یې لرئ ځان ترې کاملا لرې کړئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. دا ډېر مهم مسایل یو ځوانان باید ترېنه عبرت واخلي. زیاتره داسې هم کېږي ډاکټر صاحب چې تاسو خو ویلې چې دا ټول ځوانان باید دا ټیسټ وکړي. بعضې ځوانان دي چې ودونه کوي، او ودونو ته دا ټیسټونه ډېر زیات مهم دي چې ته باید مکمل دا ټیسټونه کاپي وکړي، او هغې نه وروسته باید ته پرېکړه وکړې چې واده وکړي یا ونه کړي. که واده کوي باید ځان اماده کړي واده ته، کوم نیمګړتیاوې چې ستا په سپرمو کې دي یا نور شیانو کې دي، هغه باید ځان اماده کړي مخکې له دې چې ته واده وکړي. دقیقا اکثرا ځوانان چې زموږ ویډیوګانې ګوري ورته ویره پیدا کېږي، چون دوی په تېر ژوند کې مثلا مصنوي شکل باندې ارضا کړي، یا یې زنا کړي، یا یې نورې کړنې کړي، د هغې د خاطر یې په ځان باور بایللی، یو ویرېږي چې ما ته کومه جدي ستونزه پیدا نه شي. نو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې که چېرته په ځان مطمئن نه یاست او غواړئ مخکې د کوژدې نه تاسو خپل معاینات وکړئ، خپل سیمین یا سپرم معاینه کوئ، د ټسټاسترون معاینات وکړئ، او خپلې رواني ستونزې راکمې کړئ. څومره چې تاسو ډېر تشویش وکړئ، څومره چې تاسو ډېر په ځان بې باوره اوسئ، کوم په سپرمو کې ستونزې نه وي درته پیدا کېږي، ځکه ستاسو په وجود کې په کافي اندازه هغه انزایمونه نه تولیدېږي کوم چې ستاسو په باور اغېزه کوي. او کله چې تاسو خپل باور له لاسه ورکوئ، دا په مستقیم شکل اغېزه لري ستاسو په جنسي فعالیت باندې، په ځانګړي ډول ستاسو په ټسټاسترون او خوسیو باندې. ډېر ښه معلومات مو دوستانو ته وړاندې کړل. الله دې درته اجر درکړي ډاکټر صاحب محترم. زموږ خپرونه په دې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښې چارې.